د ایران او اسرایلو ترمنځ د نږدې یوې نیمې میاشتې اوربند وروسته تېره شپه یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي ترینګلتیا په پراخو بریدونو بدله شوه. د راپورونو له مخې ایران د اسرایلو پر پلازمینه تل ابیب او یو شمېر نورو ښارونو د بالستیک توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. د ایران خاتم الانبیا قرارګاه ویان په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې دغه بریدونه په لبنان کې د اسرایلو له لوري د پرله پسې عملیاتو او له اوربند سرغړونو په غبرګون شوی دی. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده. بل لورته نن سهار د اسرایلو جنگي الوتکو د ایران پر پلازمینه تهران او یو شمېر نورو ښارونو هوایي بریدونه کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي باور لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه شخړه ښایي نوره هم پراخه شي او د سیمې امنیتي وضعیت له جدي ګواښونو سره مخ کړي. د دوی په اند ایران د تیر په څیر پکې برلاسې ښکاري. ایران د جګړې د غځولو توان لري. د خپل نیابتي ډالو په وسیله کولی شي چې جګړه وغځوي، د توغندیو په واسطه، د بي پیلوټو په واسطه کولی شي چې دا جګړه وغځوي او له خپل مرزونو لرې وساتي تر هغو د دوی بقا حفظ وي. د نیابتي جګړو لکه حوثیان او حزب الله د دوی په واسطه کولی شي دا جګړه وغځوي او ایران اسرائیل یو فرسایشي جګړې کې ښکیل کړي تر څو د هغوی ملا ماته کړي. نو په دې ځای کې بیا معلومه خبره ده چې ایران هم داسې کمزوری هیواد په سترګه خپله یو خو خپله دی صالح مهمات ډېر لري او دویم دا چې روس او چین ورسره همکاري کوي، نو دا بیا کمزوری هیواد په سترګه ورته کتل نه دي پکار، دا هم یو قوي هیواد دی. که څه هم د امریکا متحده ایالات او د امریکا ولسمشر ډېره هڅه کوي چې دغه جګړه مهار کړي، ځکه د امریکا ولسمشر په داخل کې له ګڼو لویو ستونزو سره مخامخ دی، هم د خپل د حکومتي هغه انډیوالانو لخوا څخه او هم د خپل د کانګریس لخوا څخه له ګڼو مشکلات سره مخامخ دی. نو امریکا ولسمشر په ډېره هڅه په دې دی چې څنګه وکړي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. کارپوهان وایي که څه هم د ایران او اسرایلو ترمنځ په تیرو اونیو کې نسبي آرامي موجوده وه، خو وروستیو متقابلو بریدونو یو ځل بیا د جګړې اور بل کړی دی. د هغوی په باور که دا جګړه اوږده شي د پخوا په پرتله به ډېره خونړۍ، پراخه او د سیمې لپاره له خطرونو ډکه وي.